او داسې کم اصل اولاد مشه دی چا په نصیب خیري هزار چې د چا د خولي وځي ورپسې او دومره ظالم نشي چې خپل دې په مرګ ونه ژاړي سړی خواږه دی چې وژاړي پردي دومره ظالم نشي چې خپل دې په مرګ ونه ژاړي سړی خواږه دی چې وژاړي پردي ورپسې او زما زار وهلې یاد داسې کوسترګې ښه دی زما زار وهلې یاد داسې کوسترګې ښه دی ډېر مې په خپله ولیدل کوي ټوخي ورته زما زار وهلې یاد داسې کوسترګې ښه دی ډېر مې په خپله ولیدل کوي ټوخي ورپسې او ما ته د ځان اشنا خوب دی زه یې څنګه یې کړم ځکه د خولې مې دې بېواره سویلي ورپسې او احسان به من هغه وخت هم که یار راوړ دیدن چې عادل پروت وي او په لحد کې طبیعي دې ورپسې او زړه مې پرېوتی و خو بیا حوصله ما ورکړله زړه مې پرېوتی و خو بیا حوصله ما ورکړله هر یو ارمان مې ستا د ظلم غېږ کې ساه ورکړله او تا چې رقیب د غاړې هار که دا دې ښه ونه کړو تا چې رقیب د غاړې هار که دا دې ښه ونه کړو زما دشمن ته د زړه کور کې پناه تا ورکړله او د رڼاګانو د ښار خلکو دا پوښتنه کوم د رڼاګانو د ښار خلکو دا پوښتنه کوم تاسو پښتون قوم ته په څه دومره سزا ورکړه د رڼاګانو د ښار خلکو دا پوښتنه کوم تاسو پښتون قوم ته په څه دومره سزا ورکړله او دا چې نن وایي چې موږ نه یو د هغې ملګري نو زموږ د ژوند د فیصلو مشوره چا ورکړه او په خوشبویي فضا ټوله معطره کړله په خوشبویي فضا ټوله معطره کړله چې جوتا ریخمینو زلفو ته هوا ورکړله او نمرود چې اور ته شو ګزارو اور شو ګلزار په خلیل نمرود چې اور ته که ګزارو اور شو ګلزار په خلیل خیر نصیب شو ته رب خپله رضا ورکړله او فرعون چې وکړه بغاوت عادل حال یې څه شو فرعون چې وکړه بغاوت عادل حال یې څه شو رب مې خلیل ته د کمال د کامسا ورکړه